خواست کوم ګوهر علي ګوهر ته ستاسو لاسونه پرتا کړي. ګوهر علي ګوهر سر نیمګړی کوشش د نیمګړی خاکې د عنوان لاندې یو شاعر دی، صحافي دی، هم بوډا دی هم زلمی دی. یو شاعر دی، صحافي دی، هم بوډا دی هم زلمی دی. د سلیم د راز سړی دی، د ادب د هار غمی دی. په شپقدر کې پیدا دی، دای ځای دای زګی دی. دواوی غیږ کې نیولی پریچ خیل دی، محمد زی دی. د پښتو په مینه مړ دی، په پښتو باندې ژوندی دی. په خدمت په منډه تړله د هر چا نه ګړندی دی. عبادت باندې جنت دی، په خدمت باندې خدای دی. چې یو منډه ده او دا دی هغه دی دی هغه دی دی. مننه جی. یو تصویر د محبت دی، سراسر انسانیت دی. بس د امن مبلغ دی، خوښ په خیر او عافیت دی. د هر چا سره یې لګي، د هیڅ چا نه کرکه نه کوي. درون نظر درنې خبرې، هیڅ خبره سپکه نه کوي. د اولس ترقي غواړي، تن یې ځکه وده نه کوي. د الفت کروندګر دی، کر د شر په ځمکه نه کوي. دا پوره مشروط کمار دی، د پردي خیال سکه نه کوي. د شعرونو په مضمون کې کابلۍ خټکه نه کوي. په ثبوت کوي خبرې، یو خبره ورکه نه کوي. لالچ تمه ویره ترهه، د چا خان ملکه نه کوي. پیروي د راز د فکر، د چا بل مسلکه نه کوي. د قلم د کلی خان دی، خو پخوي خصلت ملنګ دی. د بیوسو ترجمان دی، د زردار سره په جنگ دی. مننه جی. اخیری بند جی. د قلم په خوږه ژبه انساني خویونه ښایي. بې درکه بې ګودره د مرام په لورې بیایي. د انسان ښېګړه ګوري، د انسان په مینه پایي. د ملي ګلشن په ګلو همیشه نغمه سرایي. د منزل په لورې درومي، که څوک هر سحر سوایي. نه یریږي نه شرمیږي، هغه وایي چې رښتیایي. پوخ پیکر د سړیتوب دی، نن ګوهر یې ځکه ستایي. ګینې او دې وایي ماته څه نیوکه که د چایي. دا چې دومره ګلورین شي د پردو زړونو باچایي. یا صحبت وي د نیکانو، یا د مور او پلار دعایي. په دې ښکلو خصلتونو مزین چې شي حیات شي. نه پټیږي نه ورکیږي، خور په واړه کائنات شي. وسلام.